अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़ेम स्तासु सरोवर वलीउल्लाह जल प्यारा पछतो टेक यूट्यूब चैनल ला तरफ नस्तासु په خدمت کې حاضر یم ملګرو په نوې ویډیو کې په تاسو ته داسې خسته اپلیکیشن درخوایم چې دا اپلیکیشن به دنه مخکې تاسو په موبایل کې استعمال کړی نه وي نه به تاسو د چا سره په موبایل کې لیدلې وي د دې اپلیکیشن فائدہ دا ده چې چېرته تاسو د موبایل نه په غلطۍ سره شي ډیلیټ شي تاسو ضروري عکس وي ویډیو وي آډیو وي یا د دې نه علاوه بل څه ډاکومېنټس وي تاسو خپل کار فایل وي او څه د غلطۍ د وجې نه یا ماشومان تاسو موبایل استعمال کی او هغه ته ډیلیټ کی ټیک ده نو تاسو هغه څنګه واپس کولای شئ مطلب دغه به په 10 ورځو پورې تاسو به د موبایل کې پراتی لکه څنګه چې په کمپیوټر کې ریسایکل بین وي او دا غیر چې کوم شی تاسو ډیلیټ کړئ نو هغه تاسو سره به ریسایکل بین کې د څه وخت پورې محفوظ پروت وي همدغه شان تاسو د موبایل کوم ډیلیټ شیزونه چې د اپلیکیشن دي عکسونه دي آډیو دي ویډیو دي یا نور څه ډاکومېنټس دي دا ټول به تاسو سره تاسو په موبایل کې تر 10 ورځو پورې بالکل پراته وي او تاسو یې په اسانه طریقې سره خپل موبایل ته واپس کولای شئ د ویډیو ته تللو مخکې تاسو ته وړوکی شنارس کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خو د غنډۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن ضرورت وي دغه اپلیکیشن لینک تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی ټیک ده تاسو چې کله دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ دا به سمپلی تاسو نه پرمیشن غواړي تاسو به دې هغه پرمیشن الاف کړئ کله چې دې تاسو ته پرمیشن الاو کړئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي ټیک ده دلته وګورئ تاندې تاسو ته لیکلي دي ریسایکل بین د دې ځینه په دې آپشن کې دا وګورئ ایمیجز ویډیوز عکسونه ویډیوګانې آډیو ډاکومېنټس یا نور څه فولډر وغیرہ اپلیکیشن هر څه چې تاسو ته ډیلیټ کړئ نو هغه به تاسو سره واپس په دغه ریسایکل بین کې تر 10 ورځو پورې پراته وي 10 ورځې بعد که تاسو ته ضرورت راغی نو خپل موبایل ته تاسو واپس ریکارډ کړئ خپل موبایل ته واپس راولئ د دې نه علاوه دا وګورئ تاسو اوس ما چې زه ډیلیټ کړی د خپل موبایل نه هغه ټول ما سره زما په موبایل کې پراته دي دا وګورئ دا به ما سره تر 10 ورځو پورې زما په موبایل کې بالکل په دغه انداز سره پراته وي ویډیو دي دا آډیو دي هر څه چې دي هغه ټول ما سره په موبایل کې به د 10 ورځو پورې پراته وي مثال په تور تاسو په کار شي نو خپل موبایل ته واپس راولئ نو په دې طریقه د دې نه علاوه دي چې تاسو ته کلاود سټوریج هم ملاویږي که تاسو خپل سټوریج سیوا کول غواړئ د دې نو هغه هم کولی شئ دغه شانتې کوم آټو کلین چې دی مطلب خپل موبایل پې صفا کول غواړئ د وایرس او بل څه نه هغه درته ملاویږي لاک سکرین درته پکې هم ملاویږي تیم درته پکې هم خپل له خوښې ډېر زیات ملاویږي نو ډېر یو د کار اپلیکیشن د دې نه مخکې به دغه اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې نه چې د بل چا سره به هم نه وي لیدلی نو امید لرم تاسو به خوښ شوی وي د ټولو که خوښ شوی لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ د ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان